وی چې په کم کور کې درې کار کیږي نو په دې کور کې به برکت نه ښه چې کم کور کې درې کار کیږي نو د دې کور نه به برکت اوچتیږي ښه یو چې په کم کور کې زنا کیږي د دې کور کې به برکت نه به په رزق کې نه به په اولاد کې نه به په مال کې نه به په جان کې دویم چې اسراف کیږي په کم کور کې سیزونه بېدریغه تویږي بېدریغه پخول نه چې بېدریغه پخي خدا به بېدریغه خلک خوري دا د سخا دلیل دی ښه خبره ده چې ډېر پخیږي خو اسراف پکېږي ضرورت بدلېږي تاسو یې نه که نه دې نالو کې چاول رواني ښه د زنانۍ واړې په دې نالو کې چاول رواني چې په کم کور کې اسراف کېږي هغې کور کې به برکت نه ښه او دریم چې وي په کم کور کې خیانت کېږي نه هغې کور کې به برکت خیانت به نه کوو او زنانو خیانت به نه کوئ د خاون په مال او په جان کې دې کې ښځې ډېر خیانت کوي خاون نه پیسې اپ ډب کوي خاون خبر نه په یو ځای پیسې والی یو تعویزګر له یو 10 زره ورکړي خاون دا خیانت دی که نه دی دا دې خاون څنګه ګټلي دي مړي تا تپوس کړی دا دې خاون څنګه ګټلي او خاون د کوره وځي او ته دروازه کې ودرېږي دا خیانت شروع شو که نه شو چې کم کور کې خیانت کېږي هغې کور کې به برکت دی خیانت به نه کوو دا درې څیزونه چې کم کور کې هغې کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي برکت به نه او کتابونو احادیثو مبارکو کې راځي وایي چې د زناکار سړي دعا الله نه قبلوي هسې به لګي د ده دعا الله نه قبلوي د ده په دعا کې به قبولیت نه د ده په دعا کې به قبولیت نه الله دې چې زمونږ د ټولو حفاظت نصیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ناست قربان داسې استاذ دنیا نه لیدلی خدای مونږ ورسره میدان محشر کې یو ځای کړي ربه مونږ ورسره جنت کې یو ځای کړي یو صحابي پسې راغی وایي چې ته مې یاد شي نو د کوره راوځم نو تا وینم اوس دې فکر اغستی ما چې په جنت کې به زه تا وینم او که نه جنت کې خو به ستا ډېر لوړ مقام نو تا به وینم په جنت کې که نه نبی علیه السلام غلی شو جبریل امین راغی الله حبیبه دې به تعیني جواب ولا ورکړه دې به تعیني صحابو سره به دا فکر و چې جنت کې به وینم که نه میدان محشر کې به نبی علیه السلام وینم که نه ربه مونږ ټولو سره یو ځای کې داسې استاذ دنیا نه و لیدلی صحابو سره ناست یو کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی ما ته د زنا اجازت راک نبی علیه السلام ته وی ما ته د زنا بس نه مې د زنا نه صبري نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې استاذ نو قربان نبی علیه السلام ورته وی ته دا کار د خپلې مور سره خوښئ تا د مور سره ته برداشت کوي وی نه هرګز نه زما مور او زنا نه